د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان ټاکنو کمیسیون عمران خان د 15 کلونو لپاره ټاکنو کې له نوماند کېدو منع او نااهل اعلان کړ. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 21مه د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له نوماندۍ کېدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورلي دي. د یاد کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوي پیسو په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنه ماته کړې چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي، خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به د پاکستان ستره محکمه کې وننګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان په اړه د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیون پر دې پریکړه د اعتراض لپاره به سوله ییز لاریونونه وکړي. طالبانو د علیپور پر ملیشو عملیات کړي. د طالبانو اړوند سرچینې وایي چې ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګ جلریز ولسوالۍ کې د پخواني ظالم او بغاوتګر قومندان علیپور اړوندو کسانو عملیات کړي چې په نتیجه کې د هغه 20 کسان وژل شوي او لا ډیر شمیر وسلې ترلاسه کړي دي. بلخوا طالبانو بدخشان کې د مقاومت جبهې پر ځواکونو د برید په ترڅ کې د یاد جبهې مهم قومندان سید بهرالدین په ګډون 9 مقاومتیان وژلي او یو شمیر نور یې ژوندي نیولي دي. خو مقاومت جبهه بیا د طالبانو د یاد ادعا په غبرګون کې وایي چې په یاد برید کې 20 طالبان هم د دوی د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار پوهنتون ناکامورا پارک د یو طالب ځانمرګي په نوم شو. د زاویه نیوز د معلوماتو پر اساس طالبانو د ننګرهار پوهنتون ناکامورا پارک د خپل یو ځانمرګي په نوم کړ. د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالیو د وزیرو سیمې دغه طالب وسلوال نیک محمد نومیږي. جانتن ټراټ وایي افغان لوبغاړي له انګلند سره سیالۍ ته چمتو دي. افغانستان د شنبې په ورځ اکتوبر 22مه د اتلې 10مه د واشنګټن ډي سي پر وخت سهار 9 بجې د استرالیا د پرت په ښار کې د انګلند د کرکټ له لوبډلې سره سیالۍ لري. دا د 2022 په روان شلوریز نړیوال جام کې د دواړو هیوادونو لومړۍ لوبه ده. افغانستان او انګلند په وروستي ځل په 2019 کال کې په انګلند کې د یوې ورځنۍ لوبو په نړیوال جام کې مخامخ شوي وو چې انګلند ګټلې وه. د افغانستان سره روزونکي جانټن ټراټ چې خپله هم یو وخت د انګلند د ملي لوبډلې لوبغاړی و، له انګلند سره تر لوبې یوه ورځ مخکې خبریالانو ته وویل چې لوبډله یې له انګلند سره لوبې ته چمتو ده. هغه وویل چې لوبغاړو تمرینونه کړي دي او لوبې ته چمتو دي. ښاغلي ټراټ د راشد خان او محمد نبي په ګډون د ځینو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په خبره یې د نړۍ په بیلابیلو لیګونو کې لوبیږي او ښه لوبغاړي دي. هغه د کپتان محمد نبي یادونه هم وکړه چې په تیرو 2 تمریني لوبو کې ښه وځلېده او سر روزونکی د هغه ځلېدل د افغانستان لپاره ښه وګڼل. هغه وویل چې محمد نبي له هرې لوبډلې سره وي هغه لوبډله پرې ښه وي. ټام ویسټ وایي طالبانو سره د اړیکو لپاره د دریم ګړي هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیاو د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا غږ راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ویلي زه د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کې یم او د امریکا په حکومت کې زما نور همکاران او چارواکي هم له دوی سره په اړیکه کې دي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډیالوګ ټینګار کړی. ویلي دي فکر نه کوي چې په دې برخه کې د کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغیز ته ګوته نیسي. خپله ټام ویسټ څه باندې 2 اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره یې په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د 2 ورځو زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. امریکا وایي په کریمیا کې د ډرون الوتکو ایراني کارپوهان ځای پر ځای شوي. امریکا وایي ایران د روسیې په اشغال شوي کریمیا کې پر اوکراین د ډرون بریدونو کې د مرستې لپاره پوځي ماهرین ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ په
د سپینې ماڼۍ په وینا په کریمیا کې ځای پر ځای شوي ایرانیان روزونکي او د تکنالوژۍ ماهرین دي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی ارزونه دا ده چې ایراني پوځي کسان په کریمیا کې دي او له روسیې سره یې په دې عملیاتو کې مرسته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې نسبتاً لږ شمېر ایرانیان هلته د تخنیکي مرستې لپاره تللي او روسان د ډرون کارولو چاره ترسره کوي. کربي زیاته کړې ده چې تهران اوس د عمل په ډګر کې مخامخ د داسې وسلو په ورکړه کې ښکېل دی چې په اوکراین کې پر ملکیانو او ملکي تاسیساتو اغیز کوي. د نوموړي په وینا امریکا به له هلې لارې د ایران د دې کړنو په وړاندې مقابله وکړي. یونیسف وایي په افغانستان کې بشري ناورین د بشري مرستو له کچې لوړ شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د راتلونکي سخت ژمي خبرداری ورکړی او د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره له مرستندویه هیوادونو 15 میلیونه ډالر غوښتي دي. یونیسف پرون پنجشنبه د تلې په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د راتلونکي ژمي لپاره د دوی پروګرام مالی مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ صندوق په پروګرام کې د کورنیو د پیاوړتیا لپاره د مالی مرستو ویش او د 800,000 کورنیو تر پوښښ لاندې نیول شامل دي. دغه بنسټ دا هم ویلي چې د بشري ناورین د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د خپل پلان د عملي کولو لپاره 15 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. یونیسف د ناامنیو زیاتوالی او پر کاچ ښوونیز مرکز ځانمرګي برید ته په اشارې ویلي چې د ناامنۍ دوام ډیر خلک اغیزمن کړي چې دا د زده کوونکو پر وړاندې د ناامنۍ ښکارندویي کوي. په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، طبیعي پیښې او بیروزګاري د اوسني بشري ناورین ستر لاملونه بلل کیږي. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازې لانا زکی نصیبیه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسط او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اگر او مگر نشته. متحده عربي امارات دا اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیرې لانا زیاته کړې ده چې له ټولنیز ژوند د افغان میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د متحده عربي اماراتو د لوړپوړي ډیپلوماټ یې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبان د نړیوالو له فشارونو سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي، خو ژمنې یې کړي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه زموږ تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. خوشحاله ژوند ولرئ. د خدای په امان.